وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق او داغه په رحم او کرم سره د مؤمن بنده صفات او خویونه بیانیدو، هغه چې الله او د الله پیغمبر ذکر کړي دي یا په هغې باندې تیزی ورکړې ده چې دا صفات په ځان کې راولي. او مؤمن دینداره بنده د الله هغه کوشش همیشه کوي چې ځان کې هغه صفات راولي کوم چې الله ښوولي دي او یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ښوولي دي. په هغه سلسله کې مونږ لس خویونه او صفات د مؤمن ذکر کړي. اخرنۍ خبره دا بیان شوې وه چې د مؤمن یو خوی دا دی چې د مرګ لره ډېر یادوي او د دغه مرګ د یادولو د لاسه د ده زړه نرمي، او چې زړه څومره نرمي نو دومره یو انسان دینداری او الله ته نږدې کیږي او د الله د نافرمانۍ نه لرې کیږي. یولسم صفت د مؤمنانو، او زه چې را کوم مؤمنان یادوم نو د هغه مؤمنان دي چې دا دینداره خلک دي الله ته نږدې. یو سړی دا هم ویلی چې موږ ټول مسلمانان نو ما کې خو دا خوی نشتی. زه د دینداره مؤمن خبره کوم چې الله ته نږدې، هغوی کې دا صفات دي. یولسم صفت په دغه مؤمنانو کې هغه دی چې دوی د نیکیانو او په نیکو کارونو کولو کې تادي کوي. دوی سبا بل سبا واله نه، المسارعه فی الخیرات، د خیر په کارونو کې تادي کول او د خیر په کارونو کې د یو بل سره مقابله کول او د خیر په کارونو کې د یو بل نه مخکې کېده. دا د مؤمن شان دی او دا د مؤمن صفت دی. هر هغه مسلمان چې هغه د هغه څه مطابق ژوند تیری کوم څه چې الله بیان کړي او د الله پیغمبر بیان کړي، د ده په ژوند کې به لازم ته دا خبره ویني چې دی به په نیکي کولو کې تادي کوي. او څنګه به یو سړی په نیکي کولو کې تادي نه کوي او ده ته الله ویلی چې تادي وکړه. او دویمه، څنګه به یو سړی په نیکو اعمالو کولو کې تادي نه کوي او د ده د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي او د ده د حالاتو هېڅ پته نه لګي. دا سبا بل سبا چې کېږي نو سبا به وکړم او بل سبا به وکړم او هلته به وکړم او دلته به وکړم، دا د دیندارو خلکو صفت نه دی. نیک عمل په دغه وخت یې کوه، په دغه ټیم یې کوه. په دې کې دا نه کېږي چې سبا به وکړم بل سبا به وکړم. لکه څنګه چې دنیا والا دنیا بل وخت نه پرېږدي، دنیا والا دنیا بل وخت نه پرېږدي. وایي دا مسله په دې ټیم حل کول غواړي، بیا راته وروسته مسلې ډېرېږي. نو دنیا والا دنیا بل ټیم ته نه پرېږدي. دغه شان دین والا دینداري دا نه وروستو کوي، بل وخت یې نه اړوي. او نه په دې کې دا قصې کوي چې سبا بل سبا به وکړو. نو خبره ما دا کوله چې یو خو د ژوند پته نه لګي، بل الله موږ ته ویلي چې داسې کوئ. لږ ګوره ګیر چاپېره چې تاسو وګورئ نو اکثر خلک هغه دي چې هغه په دنیا کې ډوب تلي دي او جوړ شوي دي په هغې کې. نو ښه یو ګس طرف ته او هر طرف ته چې وګورې دغه مقابلې روانې دي. ستا تنخواه دومره ده، زما هغه به د هغې نه زیات وي، ته دومره جوړی زه د هغې نه ډېرې جوړوم. ستا یو چت کور دی زه 2 چته جوړوم، ستا 10 کمرې دی زه 15 کمرې جوړوم، تا سره موټر دی زه به د هغې نه ښه ګاډی الم، تا سره سیکل دی زه به موټر الم. او دا مقابلې روانې هر طرف ته، خصوصا په پښتنو کې، پښتنو معاشره کې دا یو ډېره غټه قصه ده. بلکې ما بل ورځ دې ملګرو ته دا وي چې
زمونږ دا خلک چې کین دوی بل باس نه کوي، خصوصا دا دلته چې دي او که هلته دي ملک کې هغه هم دغه قصې کوي، هغه دا وکړو د دا چل وکړو د داسې چل وکړو د دغه چل وکړو. نو بیا مې هغوی ته یو قصه بیان کړه. قصه مې دا بیان کړه چې یو وخت به زه مخکینی خبره ده زما عمر کم و په هغه وخت کې زه به اکثر زمونږ خپلوانو دلته دیره کې اوسېدو د کلیوالو دیره زه به د هغوی خواله تلم راتلمه ډېر، نو هغوی سره به مې وخت پاس کوو. نو هلته به دننه کمې خبرې چې روانې وي هغه به ما اورېدې، یعنې تا دا چل وکړو، هغه کور جوړ کړو، هغه ځمکه واخېسته، هغه دا چل وکړو، هغه داسې چل وکړو، هغه دغه وکړو. هره خبره چې سړی اوري په سړي باندې اثر کوي. نو بیا کور ته چې برالم زموږ والد صاحب د الله وبخښي نو هغه سره به مې بحث شروع کړو چې ګوره دا پلانې کار کول غواړي، دا کول غواړي، دغه کول. هغه ما ته ته بېغمه شه، څه خپل سبقونه وایه، تا ته چا څه ویلي چې دا کار وکړه او دغه وکړه، ما نه دا کار. بیا ما ته پته ولګي چې دا دغه ځای کې ټوله جاښه خرابېږي. ځکه ته هلته کښېنه هلته دغه یو بحث روان دی، هغه دا چل وکړو، د دا چل وکړو، د داسې وکړو، د دومره وکړو، ما دومره جمع کړو. چې کوم په دې قصه کې نه دی هغه په کې به راولګي چې یاره دا خو دا ټوله دنیا که زما نه مخکې لاړه او زه شاته پاتې شوی یم، دا خو دنیا دوی ټوله یو نړۍ کړه او یې خوړه او زه پاتې شو. ما دې ته سوچ لاړ چې دا خبره د ماحول نه ورانېږي چې کله خواوشا کې ماحول ټول د مقابلې ماحولي، نو بیا سړی په خپل هم په هغې کې ورپرېوځي. لکه اوس یو سړی دی ښه ښایسته ژوند یې تېرېږي، 2-3 کمرې کور یې دی او 2-3 ټیمه روټۍ ورته میلاوېږي، ښه په حیا او په عزت دی په دې اکتفا نه کوي، ځکه چې دې ته ماحول داسې جوړ شوی دی چې دا دې ته هېڅ هم نه ښکاري. او ماحول داسې جوړ دی چې د دین په باره کې څوک خبره نه کوي. لکه دا بس زموږ په محفلونو مجالسو کې نه کېږي چې یاره د پلانې په دیندارۍ کې ډېر مخکې تللی دی، هغه الله ته به ډېر نږدې او دغه سړی ګوره ګناهګار دی، دا کول نه و په کار وله او دا قسمه خبرې نه کېږي. نو ځکه زموږ ذهن هغه طرف ته نه ځي چې موږ په دین کې مقابله وکړو. زموږ ذهن همیشه دغه طرف ته ځي چې موږ په دنیا کې مقابله وکړو. زه تا نه مخکې شو. او ځکه امام حسن بصري رحمه الله وایي چې څوک د سره په دنیا کې مقابله کوي، چې څوک د سره په دنیا کې مقابله کوي، د دنیا رواله او ګزارې کوته، د دنیا رواله او ګزارې کوته. او دا ورته ووایه چې زه الله پیدا کړی دی دپاره نه یم چې زه په دې کې مقابلې وکړم. زه الله پیدا کړی خپلې بندګۍ دپاره یم. مؤمنان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله وایي مؤمنان خو د دین په کارونو کې د یو بل نه مخکې کېږي. د دنیا الله ما سره لوز کړی دی، الله ما سره لوز کړی، زه به تا د رزق در کوم، محنت کوشش به زه کوم، خپل لاس به وهم، زما چې څه په نصیب کې ماته میلاوي. څه ضرورت دی چې زه مقابلې کوم او څه ضرورت دی چې ته زما نه مخکې کېږي او زه تا نه مخکې کېږم. او څو ورځې ژوند دی، هغه څه چې زموږ په نصیب کې دی هغه به الله موږ له راکوي. ته لږ محنت کوه، لږ کوشش کوه، خو دومره چې مقابلو ته خبره ورسي او دقه یو باس رواني. که نه زما د خبرې غلطي دي. دا مسافر چې کیني دا باسونه کوي که نه کوي؟ مسافر خو پرېږده چې کلي ته په چوټۍ لاړ شي، دا واوره چې کلي ته په چوټۍ لاړ شي او د کور نه راوځي دا باس روان. دا وګوره د په سعودي عرب کې 15 کاله کار وکړو، د 2 چته بلډینګ ودرو. تا څه کړي دي؟ تا 20 کاله تېر کړي، تا څه کړي دي؟ لکه دا ټول خلک یو شان خو نه دي، دا رزق خو الله تقسیم کړی، دا سره زور خبره ده. محنت خو هغه هم کوي، غریب لګیا دی خپل کار کوي، خو چې په نصیب کې نشي ته اوس دته په زور دا وایي چې دا 15 کاله یې تېر کړي د ځان له بلډینګ جوړ کړو. او دا وګوره 10 کاله تېر کړي، نن دی په دیزي باندې د دا ګډ تجارت دی. هلته هم دا خبرې ټولې روانې دي. مشران دې هم په دې تیزوي. زموږ د ماحول ته وګوره، یعنې مشران هم تا ته دا غیرت په دې کړه ده کې وګوره پلاني ته وګوره بې غیرته هغه بل پلاني ته او هغه بل ته او هغه بل ته، او تا کې غیرت نه راځي. په دقه کې سړی رالوی شي رالوی شي رالوی شي. ستا څه خیال دی چې دی بوډا شي دنه به دا خو یوځي؟ څه چل به وشي چې بوډا شي؟ څه چل به وشي؟ نور به هم زیات شي. بوډاګانو سره چې کېناستې د هغوی خو د ځمکې نه علاوه بله خبره نشته، الا من رحمه ربي. ګناه ورته نشته ځکه چې هغه داسې ماحول کې رالوی شوی دی چې هلته یو خبره کېږي بس. که چېرته زموږ ماحول داسې وی چېرته د دیندارۍ بحث کېږي، په دین کې د یو بل نه مخکې کېده غواړي. قرآن زه یادوم، زه کوشش کوم چې دا پلاني نه مخکې شم، دا نه مخکې. نن یو ملګري ما ته د پاکستان نه د یو ملګري ویډیو راولېږله، ابسې تللی کور ته ملاقات له. نو بیا د هغه نه تپوس کوو چې لکه تا څنګه
ماشاءالله ګیره دې پرېښوده والله نیغې لارې ته راواړولې قرآن او حدیث باندې عمل. نو هغه دا ووایي چې زه ورته یاد کړم چې یعنې 2014 کال که څه وي د هغه وخت نه ما د بیانونه اورېدو او الله په ما رحم وکړو. نو د هغې نه بعد بیا ما قرآن یادول شروع کړو چې موږ خو ډېر شاته پاتې شوي یو، دا قرآن یادول غواړي، دا دین زده کول غواړي. نو قرآن مې یادول شروع کړو. اوس ما ته وي 4 سپارې پاتې دي، 6 سپارې مې یادې کړي دي او 2 میاشتې بعد که 3 میاشتې وي 3 میاشتې یا 2 میاشتې بعد زما دستاربندي ده، ما قرآن یاد کړو. ښه څنګه یادې؟ سحر مانځه نه بعد 1 ګنټه دا زه د استاد سره لازم تېروم، د هغې نه بعد بیا خپل کار لازم. دی ونه وي چې کار مې پرېښودی، لکه دی بعضو ته چې ووایي چې دینداري کوه نو دنیا سره به څه کوم؟ نو تا ته چا ویلي چې دنیا پرېږده او تا ته چا ویلي چې مزدوري پرېږده؟ موږ تاسو مزدورۍ نه منع کوو، ښه پکې ورجه ورننه وځه، خو دومره وخت ورکه چې د دینداري پکې کوه. نو هغه دا وي چې زه ګنټه سحر منځه نه بعد دا لازم زه استاذ مې نیولی د هغه سره قرآن یادوم د هغه وخت نه د اوسه پورې. او اوس ورته 3 سپارې پاتې دي او قرآن به یاد کړي. که چېرته زموږ دا ماحول داسې وي لکه څنګه چې دې ورور دا سوچ و چې یاره دا خو موږ ډېر شاته پاتې شوي د قرآن یادول غواړي، نو څومره موږ مخکې تللی. ښه د ده سره که خوا او شا کې بل څوک و د هغه دا سوچ وي هغه به هم دا چل شروع کړی لکه چې هغه هم کوشش کوو چې د ده نه مخکې لاړ شي که نه. یو عالم چې ناسي مثال کې بیان کوي یا یو ملګری بیان کوي او داسې معلومات ډېري، دیندار مسلمان دی پسکیږي ده ته چې یا الله داسې علم ما سره وی او یا الله داسې پوهه ما سره وي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حسد نه دی جایز مګر په 2 کارونو کې. حسد چې هغې ته غبطه وایي د دې ګنجایش په 2 کارونو کې دی حسد، حالانکه حسد حرام دی صرف په 2 کارونو کې. یو هغه سړی چې الله وله علم ورکړی دی او دی د ارمان کوي چې دغه شان علم ما سره وي، یا بل روایت کې راځي چې د قرآن تلاوت کې قرآن ورته یاد دی او ډېر ښایسته انداز کې کوي او سړی ارمان کوي چې داسې ما ته یاد وي او ما هم دغه شان کولی. او دویم هغه سړی چې الله وله مال ډېر ورکړی او دی د الله په لارو کې لګوي او ته ورسره غیبته وکړې په دې پسخېږي ورته چېرې داسې ما سره وی، ما به هم لګولی الله په لار کې. موږ خو دې ته نه پسخېږو، موږ خو لینډ کروزر ته پسخېږو، منګه بنگلې ته پسخېږو، منګه 3,000 ریاله تنخوا ته پسخېږو، منګه ډېرو ودونو ته پسخېږو، منګه بس دغه کیسې دي زموږ نور څه دي. منګ د ځمکې ټوټې ته پسخېږو چې ځمکه هم ډېره شوه. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا امر موږ ته الله کړی دی چې تاسو تادي کوئ په نیکیانو کې او د یو بل نه مخکې کېږئ. سورة آل عمران کې الله وایي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الله وسارعوا یو بل نه مخکې شئ، تادي وکئ د څه طرف ته؟ د الله د بخښنې طرف ته او هغه جنت ته چې د هغې پلنوالی یوازې د ځمکې او د اسمانونو د پلنوالي په اندازه دی. تادي وکړي. بل ځای کې الله وایي سورة الحدید کې دلته وایي وسارعوا یعنې یو بل نه مخکې شي، بلکې څه دي؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. مسابقه سابقو یعنی یو بل سره مقابله وکړي، د یو بل نه مخکې شي د الله د بخښنې طرف ته او د جنت طرف ته چې د هغې پلنوالی یوازې د ځمکې او د اسمان د پلنوالي په اندازه دی. نو ټولو مؤمنانو ته دا وایو چې د نیکیانو طرف ته تادي وکړي، د خیر په کارونو کې د یو بل نه مخکې شي او دې دنیا له ترجیح مه ورکوئ په آخرت باندې. د دنیا وقتي طور ده او آخرت همیشه دی. نو داسې نه چې فانی دنیا غوره کوي په هغه آخرت باندې چې هغه همیشه پاتې دی. او ځکه شاعر وایي اوس ناشنا شاعري کړې ده لا ترکنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. مکه کېږه د دې دنیا طرف ته، دې کې شک نشتی چې دا مرګ به ما هم ختموي او دا دنیا به هم ختموي. واعمل لدار غدا رضوان خازنها
والجار احمد والرحمن بانيها. او د دې کور د پاره مهنت او کوشش وکړه جنت یادوي چې رضوان د هغې خزانچي دی، دا په ملایکو کې یو ملک دی چې دی د جنت خزانچي دی او د ده نوم رضوان دی. والجار احمد هلته ګاونډي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. والرحمن بانیها او دغه جنت رحمان په خپله جوړ کړی دی. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. بنگلې د دغه جنت چې دی هغه د سرو زرو نه جوړې شوي دي، د خاورو نه د مسکو خوشبو راځي، او واښه چې په دې جنت کې کم دي هغه د زعفرانو دي. ځکه بیا وایي هغه اوږده شاعري ده، خو آخره کې دا وایي من یشتري الدار في الفردوس یعمرها برکعة في ظلام الليل یحییها. څوک به ځان له په فردوس کې یو کور جوړ کړي چې یو څو رکاته مونځ په تیارو کې وکړي او الله ته ولاړ. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. دا ډېره جوړه خبره ده. نشتی د یو انسان د پاره کور چې د مرګ نه بعد پکې اوسېږي مګر هغه کور چې د مرګ نه مخکې د ځان د پاره جوړو. د مرګ نه مخکې موږ کوم کور جوړو؟ دغه بل کور ته هم ذهن تللی ټوټې چې دې اخیستې ده هغه نه یادوي. دا نه یادوي مرګ نه بعد تا به دې کې څوک پرېږدي هم نه، څوک دې پرېږدي هم نه په دغه کور کې. ته چې ورته دومره منډې وهي اصل کور یادوي، اصل هغه بنیادي ما ورته چې به ورته واپس کېږو. وایي نشتي د یو کس دپاره کور چې اوسېږي پکې د مرګ نه بعد مګر هغه کور چې د مرګ نه مخکې ځان له جوړو. اوس ستا مرضي ده چې ته د مرګ نه مخکې ځان له څنګه کور جوړوې، دا ستا خپله مرضي. لکه دنیا په کور کې تا کوشش شروع کړی او یو شی پکې ولګوه بل ولګوه قیمتي، بلکې بعض پکې د مسافرو کې بعض تیښه پکې کېږي دلته د کباړ هم راجمع کېږي وله دا د کچرو دا ډرامان نه دي. کله دې په خوا کې ورته یو شی بلو شي دی هم بیلټۍ ته اچولی لیږي، خو چې هلته کور برابري. که د ډرام نه مې شی راواغستو که د هر ځای نه مې راواغستو خو شی برابرول غواړي. بس که چېرته دقه شان سوچ موږ د دغه کور کولی کوم چې د مرګ نه بعد به پکې موږ ته اوسېږو او هغې له ځو، نو موږ به څنګه دغه کور تیار کړی؟ موږ سره دغه احساس نشته. نو رب العالمین موږ ته په خپله دا ویلي چې تاسو تادي وکئ په څه کې؟ په نیکیانو کې. او ځکه الله وایي ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات الله وایي د خیر په کارونو کې د یو بل نه مخکې شي. الله د مؤمنانو شان ذکر کړی دی په سورة المؤمنون کې. واوره د مؤمنانو شان څه دی؟ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. الله وایي دا مؤمنان هغه دي چې دوی د خیر په کارونو کې د یو بل نه د مخکې کېدو کوشش کوي، دوی د خیر په کارونو کې د یو بل سره مقابلې کوي، تهدید کوي چې یاره د خیر دا کار مې وکړه. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی بادروا بالاعمال فتنا. دا نیک اعمال د فتنو د راتلو نه مخکې وکړه او مخکې وکړئ. داسې فتنې که قطع اللیل المظلم، داسې فتنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي را روانې دي لکه د شپې دا تکې تورې تیارې نه وي دقه شان تورې فتنې را روانې دي. او ډېرې فتنې موږ لیدلي دي، ډېرې فتنې موږ لیدلي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خپل وخت کې دا خبره کړې ده او صحابه کرامو ته وایي را روانې دي فتنې، موږ لیدلي دي هغه تورې فتنې. هغه د مال په صورت کې فتنه ده، که هغه د ښځې په صورت کې ده، که د شهوت په صورت کې ده، که د شبهاتو او که د هر قسمه موږ لیدلي دي هغه فتنې راغلي دي. ډېرې پکې ګډوډ کړي دي، بې شماره خلک یې پکې تباه و برباد کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې فتنې را روانې دي یصبح الرجل مؤمنا ویمسي کافرا او یمسي مؤمنا ویصبح کافرا. یو سړی به سحر مسلماني د شپې به کافري او د شپې به مسلماني او سحر له به کافري. یبیع دینه بعرض من الدنیا. ولې؟ ځکه چې دی به د خپل دین خرڅوي د دنیا په یو څو پیسو باندې. دنیا به دومره زوروره شي په دې خلکو باندې. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فتنو د راتلو نه مخکې نیک اعمال وکړه. زموږ په دې معاشره کې چې ګیر چاپېره نظر وچلو نو
ډېر داسې ښه خلک پکې شتي